پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دوو کسانو سره الله اعلان جنگ کړی، اعلان جنگ. یو چې یو سړی سودخور سي، سود شروع کی، سود، الله فرمایي زما او زما د رسول ستا سره اعلان جنگ دی. الله وایي زما ستا سره اعلان جنگ دی. ما او تا به وسره ګورو تا دا سود څنګه شروع کړی. سود خلک دی فخر کوي په سود باندې، داسې فخر کوي ته به په خپل لاس یې پیټې تر یو ځایه وړی دی، بیا یې پیدا کړې ده. الله وایي زما ستا سره اعلان جنګ چې الله د چا سره خو ما او تا د یوه پیرې کله کله به دا کورو کې میرجانې بیا د خلک راشي موږ ته مولوي صاحب یو شی راکړه زموږ کره میرجان دي. نو میرجان په تا څه وکړي؟ دی راځي ملا ور مخته کوي میرجان دومره بېرندوکي دي او دلته بیا سودخوره سود شروع کړي. الله فرمایي زما او ستا اعلان جنګ دی. تم خپل کار کوه زه به خپل کار کوم. هر څوک چې سود کوي دا پرېږدئ. د سود آخر پای جهنم دی، جهنم. د سود آخر پای قلت دی، قلت. چې هر څو ډېرې وګټې الله فرمایي د الله رسول فرمایي دا به کمیږي، دا به لږېږي. سودخواره خو ډېر. هلته یو سړی و څو مرې خراب خوی پیدا کړي، خوی چې پیدا کړي دونه غټ خبرې به یې کولې والله پخوا موږ پر لاس مچه کول بیا به د ډېر ځای لاس خالي پورته کړل د خوی ډېر. بیا الله رب العزت تکبر لویې چې شروع یې که الله داسې پر دا بله خوا راواړوئ، داسې راواړوئ. زما ملګري ما ته مولوي صاحب ژړلی ول د الله دپاره که به د ماښام ګوله لرم پر تړه مې شپه ده ما ورته ویل 50,000 به زما د خوا درکړم څه ته که ولې که پروا نه لري. دا د سود دا خبرې دي. هغه ترې الاینس وکړه چې شو لیدلې مې څنګه دی موږ له برالو نو موږ خبر دی پټ وخندل په شي ول نه خبرګایې زما ورته د ملایانو فتواوې راسه څنګه سو فتواوې الله وعده کړې ده. الله زما او ستا اعلان جنگ او په آخر کې به ستا روپۍ درکموم. څونه لویه خبره ده. دویم سړی الله وایي زما اعلان جنگ دی ورسره چې څوک زما ولیان زما دوستان زیروي. الله والا چې څوک زیروي یو سړی الله والا ولیان زیروي. الله وایي زما او ستا اعلان جنگ دی. د الله رسول فرمایي دا دوه ځایو کې یو سود یو د الله ولی زیرول. زیرېده نسته، بالکل اجازه نسته چې زیرې بیا نو الله رب العزت ستا سره د جنگ اعلان کړی دی که یې څه کولی سې یا اصلي په فکر خو نو بیا د خدای ایلې ونې چا پرتوګ اغوستی چا نه اغوستی چا لمن سوګر څوک نه پېژني غټ ویښتان غټ نوکان 15 ګوتکي به داسې بت لاسونه لیپ نیوي لکه هغه هندوانه یې چې خپل بت له ورې کرا کرا پر شا روان هغه ماښام بولې په خپلو کپړو کې کړي دي او ته پر شا دلته دې دومره تصرف ورکړي الله ته دې ورسوي. الله منم چې مخلوق دی، منم چې لیونی دی، منم چې زیرېده کفر دی کفر، خو د دې معنا دا نه ده چې پر شا جنډه روان دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به د نبي علیه السلام سره روانېدی روان بس پر شا نه و جنډه روان